ښوونځی ستاسې په کور کې. السلام علیکم قدرمنو زده کوونکو، هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. ښوونځی ستاسې په کور کې ځانګړې خپرونه زه بشیر احمد محمدي مو په چوپړ کې یم. نن ورځې درس موضوع مو 12 ټولګي د بیولوژي مضمون مربوط په وراثت کې د کروموزومونو رول او همدارنګه ترڅنګ یې نورې موضوعګانې دي له موږ سره پاتې شئ. په وراثت کې د کروموزومونو رول لومړی باید موږ کروموزوم وپېژنو چې کروموزوم څه شی دی. کروموزوم دا د دوه کلمو څخه اخیستل شوی دی. یو چې دی کروما، کروما په معنا د رنګ، او بل چې دی زوما، زوما په معنا د جسم. موږ وایو چې دا چې دی رنګه جسمونه دي، یعنې کله چې موږ حجرات تلوین کوو یا هغې ته رنګ ورکوو چې هغې ته اچ ای سټین ویل کېږي، یو رنګ دی. دغه رنګ په نتیجه کې دغه کروموزومونه چې دی ډېر ښه رنګ اخلي، نو ځکه دې ته کروموزوم ویل کېږي. لومړي ځل لپاره دا کروموزوم د یو عالم لخوا مشاهده شوی چې هغه عالم نوم دی هافمسټر، او دغه د کروموزوم نوم چې کوم دی دا ورته د ویلډایر په نامه باندې یو عالم ورکړی دی. ویلډایر ورته د کروموزوم نوم ورکړی، خو لومړی چا مشاهده کړی و؟ هافمسټر په نامه باندې یو ساینسدان ابزرویشن د دې کړی او مشاهده کړی و. کروموزوم چې کوم دی په اصل کې دغه کروموزوم د ډي ان اے او د پروټین څخه جوړ شوی دی، چې په دې کې ډي ان اے په وروسته درسونو کې په تفصیل سره وایو چې ډي ان اے جوړښت څه شی دی، او ترڅنګ چې کوم دی پروټین چې په دې کې کوم شامل دي هغه چې دي هغه هیسټون پروټین دي. کله چې ډي ان اے او هیسټون پروټین دواړه سره یو ځای شي نو موږ سره یو ساختمان جوړوي چې هغې ته څه ویل کېږي؟ کروماتین. کروماتین څنګه جوړېږي؟ تاسې ګورئ، یو طرف ته د هیسټون پروټین چې کوم دی تا راځي، او بل طرف ته د دې هیسټون پروټین څخه څه تاویږي؟ دغه د ډي ان اے مالیکول تاویږي. داسې دوه ډي ان اے مالیکولونه دې څخه تاویږي په دغه شکل باندې، او دغه مکمل ساختمان چې کوم دی چې جوړوي دې ته بیا نیوکلیوزوم ویل کېږي. نیوکلیوزوم جوړوي. دوه ځل چې کله دې څخه ډي ان اے تاویږي نو دلته کې 14 نیوکلیوټایډونه تاویږي. نیوکلیوټاید د ډي ان اے ساختماني واحد دی، او د یو نیوکلیوزوم نه تر بل نیوکلیوزوم پورې تقریبا 200 نیوکلیوټایډ چې دی فاصله ده. یعنې دا داسې شکل لري که چېرته تاسې کروماتین وګورئ نو کروماتین داسې شکل لري. دا چې دی دا یو له بل سره نږدې کېږي. کله چې دا یو بل ته ډېر نږدې کېږي یعنې دا داسې ساختمان شو، په دغه منځنۍ برخه کې چې دی دا هیسټون پروټین شامل دي پراته دي، او شاوخوا دغه تور رنګ کې چې دا ډي ان اے څخه تاو شوې ده. دا چې یو بل ته څومره نږدې کېږي، موږ ډي ان اے ډېر زیات اوږدوالی لري او ډېر زیات معلومات پکې جمع دي. په یو کوچني ځای کې د دې ځای پر ځای کېدل پکار دی چې دا یو بل سره شي چې ډېر کانډینس شي. کله چې یو بل ته نږدې کېږي نو نږدې کېدو په صورت کې دغه کروماتین بالاخره په چی باندې بدلېږي؟ په کروموزوم باندې بدلېږي، او کله چې په کروموزوم بدل شي نو بیا دا داسې شکل لري. داسې یو بل ته څنګه کېږي؟ ډېر زیات نږدې کېږي. نو که چېرته دې ساختمان ته تاسې وګورئ، په دې کې هم څه پروت دی؟ هم پکې هیسټون پروټین شته دی او هم پکې ډي ان اے ده. یو بل ته څنګه کېږي؟ ډېر زیات نږدې کېږي، او د نږدېوالي په صورت کې یو ساختمان جوړوي چې دغه ساختمان ته څه ویل کېږي؟ کروموزوم ویل کېږي. کله چې دغه کروموزوم جوړ شي او کله حجره ویش کوي نو د ویش په وخت کې دغه کروموزوم په خپل منځ کې تجزیه کېږي، یعنې یو کروموزوم په دوه برخو باندې ویشل کېږي چې هغې ته بیا څه ویل کېږي؟ لکه مثال دا که چېرته په منځ باندې داسې موږ تجزیه کړو، یو طرف ته یو ساحه شي او بل طرف ته بل، نو دا داسې شکل ورکي، نو دې ته بیا څه ویل کېږي؟ دا یو د بل شی دی کروماټیډ دی، دې ته بیا کروماټیډ ویل کېږي. یا موږ داسې هم وایو چې کروموزوم د دوه کروماټیډونو مجموعه ده. دوه کروماټیډ سره یو ځای شوي دي، د سنټرومیر په برخه کې وصل شوي دي، او څه جوړ کړی دی؟ کروموزوم یې جوړ کړی، او د کروموزوم په داخل کې بیا ډي ان اے او هیسټون پروټین، یعنی اصل کې دغه کروموزوم د ډي ان اے او د هیسټون پروټین نه ترکیب شوی دی. که چېرته تاسې کروموزوم شکل وګورئ نو کروموزوم موږ سره داسې شکل لري. د کروموزوم دغه ساختمان دغې برخې ته چې ویل کېږي؟ دې ته ویل کېږي کروماټیډ. دوه کروماټیډونه سره یو ځای کېږي، یو کروماټیډ بره دی، یو لاندې، دواړه په یوه برخه کې سره یو ځای کېږي، او دغه برخې ته سنټرومیر ویل کېږي.
سنټرومیر هغه برخه ده چې هلته دوه کروماټیډونه یو ځای کېږي او څه جوړوي کروموزوم جوړوي. همدارنګه د دې سنټرومیر په شاوخوا کې یو ساختمان لیدل کېږي چې دغه سنټرومیر څنګه کړی دی د کور کړی دی یا یې خاته کړی دی. دغه ساختمان ته کاینټیکور ویل کېږي او د کاینټیکور وظیفه دا ده چې کله حجره ویش کوي نو سپینډل فایبر یې دې سره وصل کېږي یو کروماټیډ له بل څخه څنګه کوي جلا کوي. همدارنګه دغه لنډ بازو ته چې کوم دی پی آرم ویل کېږي لنډ بازو ته پی آرم ویل کېږي او اوږد بازو ته چې کوم دی دې ته کیو آرم ویل کېږي یعنی لنډ مټ او اوږد مټ باندې یادېږي. همدارنګه په منځ کې دغه د غشا چې کومه ده د کروموزوم هغه دا د یو پروټین څخه جوړه شوې ده او هغه پروټین د پلیکل په نوم باندې یادېږي. یوازې یعنی پروټین اونلی ممبران دی یوازې د پروټین څخه جوړ ده. په منځ کې چې پروت دی کروموپلازم او په دې کروموپلازم کې چې کوم دی بیا په داخل کې چې پروت دی موږ سره یو ساختمان پروت دی چې هغې ته کرومونیماټا ویل کېږي. داسې کرومونیماټا دغه ساختمان ته کرومونیماټا ویل کېږي. دا کرومونیماټا که چېرته موږ راواخلو او تاسې د الکتران مایکروسکوپ لاندې وګورئ نو دا داسې شکل لري او که دغه برخه یې موږ نوره هم پراخه کړو او زیاته میګنیفای کړې ویې ګورئ نو دا بیا دغه شان شکل ورکوي چې هم پکې چې موجود دی هم پکې ډي ان اے او هم پکې چې دی هیسټون پروټین څخه جوړ دی. یعنې دغه برخه په کرومونیماټا کې چې دی دا ډي ان اے پلس پروټین دی د دې څخه جوړ شوی دی. خو دلته تاسې ګورئ دا موازي جوړښت لري. په یو کروموزوم کې کیدای شي چې هم موازي پراته وي او کیدای شي چې په یو کروموزوم کې څنګه وي دا موازي نه وي یو بل یې څنګه کړی وي کته کړی وي. په هغه حجراتو کې چې په هغې کې مایوسس کېږي یعنې لکه جنسي حجرات په هغې کې به دا کرومونیماټا څنګه وي دا به موازي پروت وي چې دې ته بیا پارانیمیک ارینجمنټ ویل کېږي. پارانیمیک ارینجمنټ دا په هغه حجراتو کې چې مایوسس کوي او دا چې کوم دی دا چې دا پلیکټونیمیک ارینجمنټ دی پلیکټونیمیک ارینجمنټ په هغه حجراتو کې چې هغې کې کم ویش کېږي په مایټوزس پکې کېږي او مایټوز په کومو حجراتو کې په جسمي حجراتو کې ترسره کېږي. نو دغه شانتې چې لري کروموزوم جوړښت لري. د کروموزوم نمبر چې کوم دی دا فرق کوي په ژوندیو موجوداتو کې. په انسانانو کې د کروموزومونو شمیر چې کوم دی دا چې دی دا 46 دی یعنې 46 کروموزومونه دي یا دا چې دي 30 جوړې دي چې 22 جوړې جسمي دي او اخرنۍ جوړه چې کوم ده هغه چې ده هغه جنسي ده. دغه جنسي جوړه چې کوم ده دا فرق کوي په ښځو کې ایکس دی او په نارینهو کې ایکس وای دی. نو دغه دواړه چې دي فرق دي. همدارنګه کوم حجرات چې 46 مکمل کروموزومونه لري دغه حجراتو ته ډیپلایډ ویل کېږي ډیپلایډ او په 2 ان سره ښودل کېږي. جنسي حجرات چې کوم دي هغه بیا 30 کروموزومونه لري او دا چې دي ته بیا هیپلایډ وایي او په 1 ان سره ښودل کېږي. نو په دغه اساس باندې دي دغه کروموزومونه هم څنګه شوي دي ویشل شوي ځکه 46 چې نیمایي کې 30 یو طرف ته ځي 30 بل طرف ته ځي نو په نتیجه کې هیپلایډ حجرات لاسته راځي. بله موضوع ده غیر مندلي صفتونه یا نان منډیلین انهیریټنس. په غیر مندلي صفتونو کې موږ هغه صفتونه مطالعه کوو کوم چې د منډل د تجربو څخه وروسته نورو ساینسدانانو په هغې باندې کار کړی او رامنځته کړي دي په جینټیک کې. یعنې منډل کومې تجربې چې کړې وې هغه ځینې داسې شیان مطالعه کړي وو چې هغه څخه ځینې پاتې وو او ځینې هغه په ثبوت رسولي وو. خو هغه کوم چې پاتې شوي دي وروسته د نورو ساینسدانانو په واسطه باندې ثبوت شوي دي نو دې ته غیر مندلي صفتونه ویل کېږي. یعنې چې د منډل څخه بغیر نورو ساینسدانانو په واسطه منځته راغلي. یو په هغې کې چې دی انکمپلیټ ډومینانټ یا نیمګړی بارزیت دی. نیمګړی بارزیت نیمګړی بارزیت موضوع چې کوم ده دا اصل کې په جینټیک کې په ډومینانټ ریلیشنشپ کې ویل کېږي او ډومینانټ ریلیشنشپ کې چې کوم دی 4 شیان دي. یو چې دی کمپلیټ ډومینانټ دی چې هغه منډل مطالعه کړی دی. منډل ویل چې که چېرته موږ 2 صفتونو لپاره 2 الیلونه وي یو به غالبېږي او بل به څنګه کېږي په مکمل ډول باندې مغلوبېږي چې د دې په اساس کې هغه یو قانون هم رامنځته کړي چې د غالبیت او مغلوبیت قانون یا لا آف ډومینانټ اینډ ریسیسیو ورته ویل کېږي. دغه څنګه هغه رامنځته کړی و. بل چې کوم دی انکمپلیټ ډومینانټ دی چې موږ یې دلته وایو. د دې تر څنګ
دوه موضوعګانې نورې هم دي. یو ته کو ډومینانټ ویل کېږي، دا ستاسې د کتاب موضوع نه ده. دا هم چې دی دا هم په ډومینانټ ریلیشنشپ کې ویل کېږي. یو بل چې دی اوور ډومینانټ دی، دا هم په څه کې راځي؟ دا په ډومینانټ ریلیشنشپ کې ویل کېږي. دغه دواړه موږ پرېږدو. موږ یوازې په غیر مندلي صفتونو کې یوازې چې ویو نیمګړی بارزیت یا انکمپلیټ ډومینانټ باندې خبرې کوو. انکمپلیټ ډومینانټ لومړي ځل لپاره دا په 1900 میلادي کال کې دا د یو عالم لخوا چې هغه کارل کورنز نومیږي، د لومړي ځل لپاره دغه د انکمپلیټ ډومینانټ موضوع رامنځته کړله. د په یو نبات باندې چې هغې ته پتوني ګل ویل کېږي په دې باندې تجربې ترسره کړې. دغه پتوني ګل چې کوم دی دا دوه قسمه ګلان تولیدوي، یو چې دی سپین او بل سره ګلان تولیدوي، سور رنګ کې. کله چې دغه پتوني ګل یعنې چې یو سپین رنګ درلود ګلان تولیدول او بل سور رنګ کې ګلان تولیدول، دواړه په خپل منځ کې سره څنګه کړل؟ کراس کړل. نو د کراس په نتیجه کې ګورئ که چېرته موږ د سور دپاره غټ آر وښیو او د سپین دپاره کوچنی آر وښیو، دواړه چې په خپل منځ کې کراس کوي نو لومړی چې جوړېږي ګمیټونه جوړېږي. غټ آر یو ګمیټ شو، بل غټ آر چې دی بل ګمیټ شو، همدارنګه کوچنی آر یو ګمیټ او کوچنی آر بل ګمیټ. کراس په نتیجه کې چې دی دا سره کراس کړل، که چېرته موږ د پونټ مربع څخه استفاده وکړو نو ګورئ غټ آر دلته کوچنی آر کوچنی آر، دا چې په خپل منځ کې ضرب کې آر بیا غټ آر کوچنی آر، همدارنګه غټ آر کوچنی آر او غټ آر کوچنی آر راځي. نو هغه ولیدل چې دلته کې څه دی؟ دلته کې دغه سوروالی چې کوم دی دا هم د دې دپاره هم علیل موجود دی، خو د سپینوالي لپاره هم علیل موجود دی. ګوري چې په F1 نسل کې داسې نباتات لاسته راغلل چې هغه نه سور رنګ کې ګلان تولیدوي او نه سپین رنګ کې ګلان تولیدوي، بلکې کم ګلان تولیدوي؟ د ګلانو رنګ څه دی؟ ګلابي دی، ګلابي رنګ کې ګلان تولیدوي. یعنې دلته کې یو څه اندازه تقریبا 15% یو غالب شوی دی او 15% دغه بل چې دی خپل هغه خاصیت هغه صفت ښکاره کړی دی. نو په نتیجه کې ګلابي رنګ ګلان منځته راغلل. نو هغه ولیدل چې دا خو د منډل د تجربو خلاف دی، ځکه منډل وایي چې یو به غالبیږي او بل به څنګه کېږي؟ مغلوبیږي. نو په دې اساس باندې F1 نسل کې چې ګلابي ګلان منځته راغلل نو دا د دې دواړو صفتونو یعنې د سپین صفت او د سور صفت ترمنځ یو نوی بل صفت رامنځته شو چې هغه څه دی؟ هغه ګلابي دی. نو دی وایي چې نیمایي دغه د سپین رنګ علیل غالب شوی دی او نیمایي د سور رنګ علیل غالب شوی دی، چې په نتیجه کې یو نوی صفت رامنځته کړه، هغه څه دی؟ ګلابي. نو دې ته یې نوم ورکړ انکمپلیټ ډومینانټ یا نیمګړی بارزیت، یعنې چې نیمایي سپین صفت خپل ځان ښکاره کړی دی او نیمایي سور صفت خپل ځان ښکاره کړی، په نتیجه کې یو نوی صفت رامنځته کړه چې هغه څه دی؟ ګلابي رنګ دی. په انسانانو کې هم شته دی. تاسې ګورئ ځینې انسانان چې کوم دي د هغوی د ویښتان چې کوم دي صفا ویښتان لري، که چېرته صاف ویښتان لري هغه موږ په غټ اچ سره وښیو، ځینې چې کوم دی ګونځي ویښتان لري هغه موږ په کوچني اچ سره وښیو. کله چې دواړه کراس شي نو کراس په نتیجه کې داسې ویښتان والا انسان لاسته راځي چې هغه نه ډېر غونج دی او نه ډېر صاف ویښتان لاسته راځي. یعنې F1 نسل کې شاید داسې راشي چې غټ اچ کوچنی اچ وي. نو دلته کې دغه غټ اچ هم خپل ځان ښکاره کړی دی، د کوچني اچ هم یو څه خپل صفت ښکاره کړی. نو د غونجوالي او صافوالي ترمنځ داسې یو ویښتان منځته راغله چې نه ډېر زیات غونج دي او نه ډېر زیاته صاف ویښتان دي، چې ته چې ویل کېږي انکمپلیټ ډومینانټ یا نیمګړی بارزیت. بله موضوع ده مرکب یا متعدد علیلونه یا ملټیپل علیل یا ورته ملټیپل علیلیک سیسټم هم ویل کېږي. موږ وایو که چېرته د یو صفت لپاره د دوو څخه زیات علیلونه موجود وي دې ته متعدد علیلونه ویل کېږي. یعنې هر صفت لپاره موږ په درسونو کې ویلي دي چې په هر صفت لپاره دوه علیلونه موجود دي، یو د پلار څخه اخلي او یو له مور څخه اخلي. خو ځینې صفتونه داسې دي چې د هغې لپاره د یو څخه زیات صفت علیلونه موجود دي چې دې ته ویل کېږي ملټیپل علیلیک سیسټم یا ملټیپل علیل یا متعدد علیلونه ورته ویل کېږي. مثال ABO په انسانانو کې ABO ګروپ دی، یعنې د وینې د ګروپونو سیستم یا ABO سیستم. ABO سیستم کې موږ وایو ګورئ که چېرته تاسې د انسانانو ABO سیستم وګورئ نو په هر انسان چې کوم دی که چېرته د RBC په سطحه باندې د A انټیجن موجود وي، مثال دلته کې د A انټیجن دی، نو دغه انسان به کوم ګروپ لري؟ A بلډ ګروپ. که چېرته د RBC په سطحه باندې د B انټیجن موجود وي، دا RBC شو،
او د دې په سطح باندې وي د بي انټیجن موجود وي نو موږ وایو چې دا کوم ګروپ لري دا بي بلډ ګروپ لري. که چیرته یو هم پرې موجود نه وي یعنې ایم نه وي موجود بیم نه وي موجود بلکې یوازې آر بي سي وي دا چې دا موږ سره د او ګروپ دی دې ته او ګروپ ویل کېږي. د والیم په واسطه چې لینډسټینیر ورته ویل کېږي هغه دغه ګروپ سیستم طبقه بندي کړی دی. خو دغه ا دغه بي د کومه نه راغلل دې دپاره جینونه په بدن کې موجود دي او دغه جینونو په واسطه باندې ا او بي جوړېږي او ځینې داسې جینونه چې هغه بیخي دا جوړوي نه. دغه جین د آی په نوم باندې یادېږي چې کوم موږ سره دغه انټیجنونه تولید. که چېرته ا انټیجن تولیدوي نو هغه د آی ا په نوم باندې دی دا موږ سره د شي انټیجن تولیدوي ا انټیجن تولیدوي. که چېرته بي وي دا موږ سره چې تولیدوي بي انټیجن او که چېرته کوچنی آی وي دا موږ سره چې راځي او بلډ ګروپ راځي. نو ګورئ د هر صفت لپاره دوه الیلونه موجود دي. نو یو انسان کیدای شي څنګه ولري د ا دپاره کیدای شي غټ آی ا او همدارنګه کوچنی آی ولري یا چې کوم دی کیدای شي چې غټ آی ا او همدارنګه غټ آی ا ولري. ګورئ د یو صفت لپاره چې که د دو څخه زیات الیلونه ودرلودل دا یو شو دوه درې څلور. همدارنګه په دې کې چې کوم دی په بي کې آی بي یا چې دی بل غټ آی بي او همدارنګه آی بي او کوچنی آی. خو د دې دپاره یوازې یو صفت موجود دی چې هغه چې دی هغه دواړه کوچنی آی دی. تر څنګ ای بي ګروپ چې کوم دی ای بي ګروپ که چېرته تاسې ای بي ګروپ وګورئ نو د آر بي سي په سطحه باندې به دواړه انټیجنونه موجود دي یعنې هم به پې ای وي او هم به پې بي وي چې دې ته کوم ګروپ ویل کېږي ای بي. د ای بي دپاره یوازې یو ډول الیلونه موجود دي یو دغه انسان به آی ای او غټ آی بي جینونه لري چې دواړه څنګه کوي خپل شکل ښکاره کوي. یو یې د ا جین انټیجن جوړوي او بل چې کوم دی د بي انټیجن جوړوي په نتیجه کې چې کوم بلډ ګروپ رامنځته کېږي هغې ته چې ویل کېږي ای بي بلډ ګروپ. نو دې ته چې ویل کېږي ته ویل کېږي ملټیپل الیلیک سیستم یا د متعدد الیلونو سیستم ورته ویل کېږي. بله موضوع ده د جنس تعین یا سیکس ډیټرمینیشن. د جنس تعین جنس د جنسي حجراتو په واسطه باندې تعینېږي خو هغه ژوندي موجودات چې هغه هیټروګمیټیک وي یعنې دوه مختلف ګمیټونه تولیدوي. مثال په ډول په انسانانو کې ښځینه چې کوم دی دا ایکس ایکس تولیدوي یو ګمیټ او همدارنګه بل هم ایکس ګمیټ دی. دواړه چې دې ته ویل کېږي هوموګمیټیک هوموګمیټیک یعنې یو شان ګمیټونه تولیدوي. خو نارینه چې کوم دی په انسانانو کې یا ایکس تولیدوي یا چې تولیدوي وای یعنې که چېرته 100 سپرمونه 50 به ایکس لري او 50 به چې لري وای لري 50-50 خبره ده. نو دې ته چې ویل کېږي دې ته ویل کېږي هیټروګمیټیک. همیشه یاد ساتئ چې په هر څومره ژوندي موجودات دي په ټولو کې کم یو جنس چې هیټروګمیټیک و هماغه موږ سره چې تعینوي جنس تعینوي. نو په انسانانو کې د جنس تعین چا پورې اړه لري نارینه پورې اړه لري ځکه نارینه چې دی هیټروګمیټیک دی. دغه د جنس تعین 3 میکانیزمونه لري. یو چې کوم دی ایکس وای میل میکانیزم دی ایکس وائی میل یعنی چې په دې کې چې وي نارینه ایکس وائی لکه تی لرونکي همدارنګه انسانان په دغه ټولو کې چې دی په دې کې ایکس وائی چې دی میل دی یعنې نارینه ایکس وائی لري. بلې چې کوم دی ایکس وائی فیمیل ده ایکس وائی فیمیل چې ښځینه پکې ایکس وائی لري. دلته به ښځینه چې وي هیټروګمیټیک وي دوه مختلف ګمیټونه به تولیدوي لکه مرغان لکه مایان په دغو کې چې دی په دې کې ښځه ایکس وائی لري او نارینه چې کوم دی ایکس ایکس لري او بل چې دی ایکس صفر میل میکانیزم دی ایکس صفر دا په چې کې وي دا لکه په مولخانو کې وي همدارنګه تر څنګه چې دی بټرفلای چې ورته ویل کېږي په دغو کې څنګه کېږي زیات لیکي په دې کې بیا نارینه چې دی ایکس صفر دی او ښځه ایکس ایکس ده. نو دا په مختلفو ژوندیو موجوداتو کې فرق کوي خو په انسانانو کې او په تی لرونکو کې چې دی نارینه هیټروګمیټیک دی یا ایکس وائی لري. که چېرته ایکس د ایکس سره یو ځای کوي ګورئ که ښځینه موږ وښیو ښځینه به یوازې یو ګمیټ تولیدوي هغه چې دی ایکس دی. خو نارینه که چېرته وګورو نو نارینه به موږ سره یا ایکس تولیدوي یا به چې تولیدوي وائی تولیدوي. که چېرته دا ایکس د دې وائی سره یو ځای شو نو چې به تولید کړي ایکس وائی دا چې شو میل یا سړی رامنځته شو. او که چېرته دا ایکس د دې ایکس سره یو ځای شو په نتیجه کې ایکس ایکس ښځینه جنس لاسته راغی. نو په دغه اساس باندې موږ ویو چې په تی لرونکو کې او په انسانانو کې د جنس تعین د چا په واسطه صورت نیسي نارینه په واسطه. په انسان کې جنس پورې تړلي صفتونه
یعنې هغه صفتونه چې د جنسي حجراتو په واسطه باندې انتقالیږي. کروموزومونو د پاسه جینونه واقع دي او کروموزومونه موږ سره چې دی ایکس دی او وای دی. تر اوسه پورې تر ټولو زیات جینونه د کم کروموزوم د پاسه پراته دي پیژندل شوي د ایکس د پاسه. نو څومره صفتونه چې انتقالیږي هغه د ایکس کروموزوم پورې اړه لري. نو موږ دې ته ایکس لینک انهریټنس ورته هم ویل کېږي. یعنې هغه صفتونه چې د ایکس کروموزوم په واسطه باندې راتلونکي نسل ته څنګه کېږي انتقالیږي. کیدای شي دغه صفتونه یا نورمال وي او یا چې وي غیر نورمال وي. چې یو له دې څخه چې دی کلر بلنډنس یا د رنګ نه لیدلو ړوندوالی، کلر بلنډنس. دغه خلک چې دغه ناروغي لري دغه خلک نشي کولی چې د ځینې رنګونو ترمنځ چې وکړي توپیر وکړي. لکه شین او سور رنګ دوی نشي توپیر کولی. که ته ورته شین او سور رنګ دواړه یو ځای وښیې یا به وایي چې دا دواړه سور دی یا به وایي چې دواړه شین دی، توپیر یې نشي کولی. نو دې ناروغۍ ته چې ویل کېږي کلر بلنډنس. او د دې ناروغۍ دپاره چې کوم جین دی هغه په څه باندې پروت دی؟ هغه په ایکس کروموزوم باندې پروت دی. نو که په ایکس کروموزوم پروت دی تاسې پوهېږئ چې د کم که چېرته د یوې ناروغۍ لپاره یو زهري جین یا یو خطرناک جین د ایکس کروموزوم د پاسه پروت وي همیشه به نارینه زیات اخته کوي. ځکه نارینه یوازې یو ایکس کروموزوم اخلي، یو ایکس اخلي او هغه هم د مور څخه اخلي. خو ښځینه بیا دوه ایکسه، یو د مور څخه اخلي بل د پلار څخه اخلي. نو هغوی کې دغه ناروغي په ډېره کم ډول پیدا کېږي. نو موږ وایو چې چېرته ایکس د پاسه د دې دپاره موږ دغه جین په سی سره وښیو نو دا په ښځینه جنس کې به څنګه وي پیدا کېږي. خو دغه ښځینه جنس به چې وي دا به یو انتقالونکی خاصیت لري. او په نارینه چې یو ایکس اخلي د پلار څخه نو په د مور څخه یو ایکس اخلي نو په نتیجه کې به دغه نارینه په دې باندې څنګه کېږي زیات اخته کېږي. ګورئ که چېرته دې کې تاسو کیسونو ته وګورئ، کیسونو کې مثال دا یو ښځه ده چې یو انتقالونکې ده، د یو نورمال سړي سره یې موږ واده وکړو، هغه سړي کې دغه ناروغي نشته دی. نو په نتیجه کې به څنګه اولادونه لاسته راځي. که چېرته تاسو دا په دې پونټ مربع کې واچوئ نو تاسې ګورئ احتمالي نتیجې چې راځي. ایکس په سر باندې چې لري د کلر بلنډنس لپاره جین لري او بل ایکس یې نارمل دی. دلته کې ایکس نارمل دی، وای نارمل دی. ایکس چې د ایکس سره یو ځای کې ایکس سی ایکس، بیا چې سره یو ځای کې ایکس ایکس، او که ایکس د وای سره یو ځای شي ایکس سی وای او همدارنګه ایکس وای. تاسې ګورئ یو پکې داسې ښځینه اولاد به پیدا کېږي چې هغه به دغه ناروغي انتقالوي، یو به پکې نارمل پیدا کېږي او یو به پکې نارینه داسې پیدا کېږي چې په دې ناروغۍ به څنګه اخته وي او یو پکې څنګه کېږي نارمل پیدا کېږي. یعنې 65% انتقالونکي، 65% نارمل فیمیل، 65% چې کوم دی دا به څه وي دا به په ناروغۍ باندې اخته نارینه وي او 65% به څنګه وي نارمل. تاسې ګورئ په ښځینو کې بیخي نه را پیدا کېږي. که بل طرف ته که چېرته یو نارینه مثال په دې باندې اخته وي ایکس سی وای شو او ښځه چې کوم ده دا انتقالونکې که بیا هم سره کراس کړو تاسې ګورئ ښځینه بیخي نه اخته کوي، په ډېر نادرو حالاتو کې اخته کوي. که دا موږ خپل منځ کې کراس کړو او دا تاسې وګورئ نو دې دپاره که پونټ مربع واچئ نو ایکس سی ایکس او ایکس سی وای، که په خپل منځ کې کراس کې ایکس سی ایکس سی او همدارنګه ایکس سی ایکس بل چې دی ایکس سی وای او تر څنګ چې کوم دی بیا ایکس وای راځي. په دې کې هم یو اخته شخص د یو انتقالونکې ښځې سره که په دې باندې دغه شي نو ډېر کم اندازه یعنې 65% د چانس ته دی چې ښځه هم په دې ناروغۍ باندې اخته شي. خو سړی چې کوم دی دا بیا په دې ناروغۍ باندې څنګه کېږي اخته کېږي. یعنې په ښځو کې چانس ډېر کم دی نسبتا سړیو ته، ځکه ښځې یو ایکس د مور څخه اخلي یو ایکس د پلار څخه اخلي. که دغه دوه ایکسه دي دغه یو ایکس که چېرته خراب وي یعنې دغه جین ولري نو د دې بل ایکس د پاسه چې کوم جین پروت دی دغه مغلوب جین چې کوم دی دا خراب جین سپریس کوي او خپل ځان ښکاره کوي او دا نه پرېږدي چې دغه خپل صفت څنګه کړي دلته ښکاره کړي او دا ناروغي رامنځته کړي. خو که په نارینهو کې یو ایکس دی او دې باندې هم همدغه یو جین پروت دی، بل ایکس شته نه دی چې دا سپریس کړي او همدغه جین چې دی دغه خپل صفت ښکاره کوي او په نارینهو کې دغه د رنګ د نه لیدلو ناروغي څنګه کېږي رامنځته کېږي. بله موضوع ده تړلي یا بسته جینونه. تړلي جینونه موږ وایو چې جینونه د کروموزومونو د پاسه واقع دي او تر اوسه پورې د هر کروموزوم د پاسه تقریبا د 30 نه تر 40,000 پورې جینونه پیژندل شوي دي. دغه جینونه چې د یو کروموزوم د پاسه واقع دي نو دغه کروموزومونه چې دغه جینونه په تړلي شکل باندې داسې پراته دي یو بل پسې. که یو انتقالیږي نو ټول هم ورسره څنګه کېږي انتقالیږي. دغه
تړلي جینونو ته چې ویل کېږي ته ویل کېږي لینکډ جین او دغې پدیدې ته جین لینکیج یا تړلي جینونو په نوم باندې یادېږي یعنې دغه څومره جینونه چې د یو کروموزوم د پاسه واقع د یو بل سره څنګه کې ارتباط لري ځکه چې تاسې که چېرته دې سټرکچر وګورئ نو دا چې دا یو هیسټون پروټین دی بیا دې څخه چې تاو دی داسې ډي ان اے تاو ده بیا دلته کې چې کوم دی بیا هیسټون پروټین دی بیا دې څخه چې ډي ان اے تاو ده په دغه شکل باندې په دې کې چې دی دغه ډي ان اے په ساحه کې په دغه ځایونو کې چې دلته هم جین واقع دی دلته کې هم جین پروت دی دلته هم جین پروت دی او په دغه ساحه کې هم جین نو دا جینونه یو له بل سره څنګه دي په تړلي شکل باندې په دې کروموزوم کې پراته دي نو دې ته ویل کېږي جین لینکیج یا لینکډ جین. بله موضوع ده پولیجین صفتونه هغه صفتونه چې د زیاتو الیلونو په واسطه باندې کنټرولېږي یعنې که چېرته یو صفت د دوو څخه زیات الیلونه ولري دې ته پولیجین صفتونه ویل کېږي. مثال په ډول باندې د پوستکي رنګ په پوستکي رنګ کې که تاسې وګورئ مختلف ځایونه داسې چې هغه مختلف رنګونه لري هر یو ځای دپاره خپل جین دی خپل جین اکسپریس کېږي یا د سترګو رنګ یوه برخه د سترګې رنګ توره لري بل برخه چې کوم ده هغه یو څه شین رنګ لري بله برخه چې کوم د سپین رنګ لري دا د مختلفو جینونو په واسطه باندې څنګه کېږي کنټرول کېږي دې ته ویل کېږي پولیجین صفتونه یعنې هغه صفتونه چې د دوو څخه زیات الیلونه ولري هغې ته پولیجین صفتونه ویل کېږي. بل دي لیدل جینونه یا وژونکي جین چې ورته ویل کېږي. وژونکي جین هغه جینونو ته ویل کېږي که چېرته په یو ژوندي موجود کې غالب شي او خپل صفت ښکاره کړي دغه انسان کې د ناروغیو باعث ګرځي کیدای شي په بلوغ یا په ماشومتوب دوره کې دغه ژوندی موجود له منځه یوسي. مثال په ډول سیکل سیل انیمیا سیکل سیل انیمیا یا لور ته ورته د وینې کموالی دا یو ناروغي ده که چېرته دا په انسانانو کې پیدا شي نو دا د یو جین په واسطه باندې رامنځته کېږي چې په دې کې مثال هغه هیموګلوبین زنځیرونه په صحیح ډول باندې نه جوړېږي نو دغه آر بي سي دغه شان شکل لري. نارملي موږ سره آر بي سي چې کوم دی مقعر الطرفین شکل لري خو که چېرته دغه شان شکل لري دا د دغه رګونو څخه په اسانۍ سره نشي تېرېدلی تجزیه کېږي په انسان کې د وینې کموالی او همدارنګه اوسپنه پکې ذخیره کېږي او بالاخره دغه انسان شاید چې تر 18 نه تر 15 کلنۍ پورې عمر وکړي او بیا خپل ژوند له لاسه ورکړي مړه کېږي یعنې په بلوغ یا ماشومتوب دوره کې دغه جینونه څنګه کوي دغه انسان له منځه وړي او ختموي چې دې ته څه ویل کېږي دې ته زهري جینونه یا لیدل جین ورته ویل کېږي. بله موضوع ده وراثت او چاپیریال یعنی دغه چاپیریال زمونږ په وراثت باندې یا په ارثي خواصو باندې کم تاثیر لري. دا یاد ساتئ چې چاپیریال کې ځینې شیان داسې دي چې دا په ارثي خواصو باندې داسې تاثیر کوي چې په بدلۍ په نورو حالاتو ته وړي لکه ځینې شعاګانې ځینې دواګانې که چېرته هغه موږ واخلو نو کیدای شي چې ځینې جینونه څنګه کې زیانمن کړي او راتلونکي نسل ته هغه جین په صحیح ډول انتقال نشي او ناروغي رامنځته کړي. خو نور دغه د چاپیریال بدلونونه چې کوم دي دا موږ سره اکثره ظاهري بدلون رامنځته کوي خو جینیټیکي بدلون نه رامنځته کوي چې دغه بدلونونه په چاپیریال کې د موډیفیکیشن په نوم باندې یادېږي یعنی چاپیریالي بدلونونه چې په بدن باندې تاثیر کوي د څه ویل کېږي موډیفیکیشن او دا موډیفیکیشن په دوه ډوله یو به څه وي یا به دوامداره وي او یا به څه وي غیر دوامداره وي. دوامداره مثال په ډول باندې په دوامداره موډیفیکیشن کې څه راځي تاسې وګورئ په دوامداره موډیفیکیشن کې مثال یو سړی دی هغه په یو بم بلاست کوي او په چاودنه کې خپله پښه له لاسه ورکوي دوباره دغه پښی نه جوړېږي خو ده دغه په خپل بدن کې دغه بدلون د دایم لپاره چې تر څو پورې ژوندی پاتې شو خو د دې دا معنا نه ده چې دغه انسان که چېرته اولادونه راوړي نو هغوی به هم دا پښې نه لري بلکې هغه جین نه دی زیانمن شوی یعنی دغه صفت چې په ده کې وروسته رامنځته شوی دا په ارثي ډول باندې راتلونکو ژوندیو موجوداتو یا راتلونکي نسل ته نشي انتقالولی دا اولادونه چې پیدا کېږي هغه به څنګه وي سالم وي. غیر دوامداره کې دا دی چې دغه د چاپیریال پرې تاثیر کوي مثال په ډول د پوستکي رنګ کله چې تودوخه زیاته شي نو زموږ پوستکي کې میلانین رنګ زیات تولیدېږي کمې برخه چې د لمر سره مخامخ کېږي هغه تورېږي او کله چې تودوخې درجه ښکته کېږي بیرته څنګه کېږي نارمل حال ته راځي یا تاسې خپل ویښتانو ته رنګ ورکوئ دا یو څه دی یو غیر دوامداره بدلون دی. دغه ویښتان چې یو وخته پورې دغه بدلون لري خو چې کله غټېږي بالاخره دغه رنګ له لاسه ورکوي او بالاخره خپل نارمل حالت ته راځي ته څه ویل کېږي غیر دوامداره بدلون ورته ویل کېږي. د چاپیریال بدلونونه چې د انسان په بدن کې مختلف تغییرات رامنځته کېدلی شي یو له هغې څخه چې د چاغوالی دی یا اوبیسټي ده که چېرته موږ په چاپیریال کې داسې خواړه خورو چې هغه زیات پروټین او شامیاتو لري نو کیدای شي زموږ په بدن کې یو بدلون رامنځته کړي چې هغه چې دی اوبیسټي. تاسې تصویر ته وګورئ دغه بابا چې کوم دی مخې ته چې مختلف قسم داسې ریچ فوډ پراته دي چې هغه څه لري هغه زیات اندازه باندې پروټین او شحمیات لري که روزمره دغه دې څخه خوراک کوي او داسې ورته خوشحاله
نو دا به چې دغه شان اوبیسټي به ورکوي او دغه اوبیسټ چې دا پیر شیپ ته یعنې موږ سره دغه یو څوک چې چاغېږي دا په دوه ډوله یا به شکل ماڼۍ ته ورته ایپل شیپ یا به نشپاتي ته ورته پیر شیپ. پیر شیپ هغه ده چې لاندې غټ وي بره کوچنی وي او ایپل شیپ دا ده چې بره غټ وي لاندې کوچنی وي. دا وګورئ لاندې غټ شوی دی او بره یو څه نارمل دی. دا چې دا د چاپېریال بدلون دی. که په ده باندې موږ دا خواړه بند کړو نو دغه کیدای شي دا خپل وزن بیرته له لاسه ورکړي او نارمل حالت ته راشي. دا چې دا یو غیر دوامداره بدلون دی یا ډسکانټینیوز موډیفیکیشن ورته ویل کېږي. ګرانو زده کوونکو دا و د نن ورځې درس. تر بیا چې یوې نوې موضوع سره ستاسې په خدمت کې حاضرېږم. په لایزال رب بسپارم هر چیرې چې یاست خوښ او خوشحاله اوسئ. د الله په امان.